بسم الله الرحمن الرحیم. تت رنګونه. زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه یو ځل بیا ستاسو سره مخامخ یو. تیر پروګرام کې مونږه په جاینټ فیملی کې د ماشومانو په تربیت باندې خبره کړې وه او نن د جاینټ فیملی یو بل اهم موضوع او اهم ایشو چې د هغې سره تقریبا د پښتني معاشرې ډیر خلک مخ دي او په خوشحالۍ یا په خفګان خو هغه دغه شان ژوند تېروي. ګواښون کیږي یا نه کیږي او یا کله کیږي د ژوند په کومه حصه کې کیږي، خو به هر حال د دې ایشو نه د دې مسلې نه اکثرا پښتانه تیریږي. هغه د جاینټ فیملی کچن او جاینټ فیملی کچن دا چونکې زموږ په معاشره کې د راغونډېدو یو ځای هم دی، خو زموږ دا خیال دی چې شاید دا په خفګانونو په رونو کې، په خویندو کې، په ښځینانو کې، په کور کې د خفګانونو ذریعه هم جوړیږي. نو نن موږ خبره کوو په جاینټ فیملی او د جاینټ فیملی کې بیا سپیشلی په کچن باندې. ابزرویشنز دا دي، مشاهدات دا دي د خلکو چې کچن چې دی په جاینټ فیملی کې د دې څو مسایل دي. بنیادی مسله لکه هلته کې یو دا ده چې خرچه ډېره زیاته کیږي، یعنې شیونه ډېر زیات ضایع کیږي. دویمه خبر دا چې هلته د صفایۍ هغه شان خیال نشي ساتلی کېدی کوم چې په انډیویجول کچن کې یا د یوې زنانه جدا کچن وي په هغې کې صفایي کېدی شي. دغه شانتې په هغې کې چونکې زموږ په جاینټ فیملی کې خلکو ته رونو ته مختلف کارونه حوالوي، مختلف انپوټس راوړل حوالوي، نو د هغې استعمال او په هغې کې ناڅاپي میلمانه دا هم یو ایشو وي او بیا په هغې کې رولینګ کلاس په هغې باندې به خبره کوو. ډاکټر نصیر صاحب به زموږ سره موجود دی. ډاکټر صاحب تاسو هم په جاینټ فیملی کې وخت تېر کړی دی او موږ هم تېر کړی دی او زما په خیال موږ د خپلو ناظرینو ته او سامعینو ته خپل د کورونو تجربه او خپله تجربه هم شیر کوو او د خپل چربیچل مشاهدات به هم شیر کوو او زما په خیال په دې باندې به زموږ سره خلک اګري چې موږ هغه اصلي تصویر د خپلې معاشرې د خپل جاینټ فیملی د کچن خلکو ته وښایو. په دې کې زما په خیال څه شرم هم نه دی پکار او دا چونکې زموږ او ستاسو د اندروني د اصلاح خبره د موږ په خپله دا اصلاح کولی شو، نو په دې باندې تاسو څه ویل غواړئ چې جاینټ فیملی کې کچن څه صورتحالي؟ ډیره مننه ډاکټر خالد فاروق صاحب او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. نن چونکې زموږ چې کوم موضوع ده هغه صرف موږ په جاینټ فیملی کې د کچن پورې محدود وساتو چې د کچن مسلې دي. دا خو داسې دی چې موږ ته د څه هایلایټس هم وي چې لکه کم ځای کې مسلې جوړېدلی شي. موږ ټول په جاینټ فیملیز کې پاتې شوي یو او لکه اوس هم دنیا خلک د دې پښتنو زه وایم چې یاره که 100% نه وي نو 99% پښتني فیملیانې چې کومې دي هغو جاینټ فیملیز کې وي. خو اوس داسې دي چې لکه مسلې اول ډایګنوزس پکار دی لکه دا ووایي چې دې کې شرم نشته. داسې دی چې لکه مسله خو موجوده ده، د مسلې ډایګنوزس پکار دی چې موږ د مسله ومنو او چې ومنو بیا ورته حل لارې راوباسو. موږ په پښتانه په عمومي توګه په ډېرو څیزونو کې هغه په اردو کې یا په پنجابۍ کې وایي مټي پاو، نو موږ کنفلیکټ چې کوم دی هغه کارپټ لاندې کوو، بس خاورې په اچو، هغه بیا داسې کېږي چې ورو ورو هغې نه پوره آتش فشان جوړ شي او اخري کې چې هغه پټاو شي نو بس بیا ټوله فیملی تباه برباده کی. هغه کنفلیکټس بیا در مرګ پورې د دې خلکو یو بل زړونه نه وځي، دا بدنیتۍ بیا زړونه نه وځي او ټول عمر بیا دغه مسلو کې تېروي. نو دې وجې نه پکار دی چې موږ په دې مسلو ځان پوهه کړو او بیا چې کله یې پوهه کړو دا وګورو لکه دا جوړېږي څنګه د مسلې، او که هغه موږ نشو حل کولی نو بیا پکار دی چې بیا موږ نیوکلیر فیملی طرف ته فورا سفر وکړو. نو هغې کې ټولو نه اول کیسه چې کومه ده که نه هغه د اتھارټي ده. ما ډېرې خوښیانې ډېرې ښځې مې داسې اورېدلي دي چې هغه به وایي یاره د زوی له واده کوم بس یار کارونه نور نشم کولی. مطلب دی چې د زوی ته د واده کولو واحد پرپس وجه چې کومه ده هغه د کور کارونه کول دي. نو هغې دپاره ته لکه څوک کارله راوله، په تنخوا څوک راوله، بجای دی چې لکه ته بله ښځه راولې او هغه دې عذاب ته لکه رابلې په زور. نو ډاکټر صاحب دا زامن هم ګورې خپلې مور ته کله کله وایي چې ته یوه بوډۍ شوې ګورې اوس څوک ځان راوړه چې کار در سره کوي. نه هغه خو چې کله وایي که نه د هغه خو چونکې نیت دغه نه وي، هغه خو صرف بهانه ګوري. بلکل که نیت یې دغه وي نه. بیا چې کوم د دې خوښیانو بیا چونکې ډېر زیات ایکسپیکټیشن وي، ډېر زیات توقعات وي د ګوریانو نه، بیا چې هغه په هغو توقعاتو پوره نه شي نو بس بیا کنفلیکټ شي، په زور باندې په هغو باندې کار کوي. نو
نو اول کیسه د اتھارټي راشي چې په کچن کې به اتھارټي د چاوي اتھارټي همیشه ټیک ته د مشرانو وي خو مشران زموږ طرف ته اکثریت کورونو کې هغه ډېر ریجډ وي ډېر سخت وي بالکل هغه وایي لکه وريجي په پلانکې طریقه پخې او ګوري چې کوم دی هغه وایي یاره زه به چاینیز فرایډ رایس پخه کوم او پلانکې به کوم نوي نوي کیسې راوتی دي نو هغه خواخي چې کوم هغه په هغه وختنۍ طریقه باندې دا وایي یاره زه به چکن کې لکه ساګټ سالن نشم جوړولی او دا وایي نه زه سپرای کوم هغه وایي نه غټ سالن به پکې جوړی چې لکه ډېرو خلکو وشي او دا ټایپ ته د پمینو باندې او دغه په طریقه باندې نو دغه یو پاور سټرګل شروع وي لکه ګوریان چې کله کمزوري وي بیا هغه ایوایډ کوي خو هغه پزړه کې نفرت او داسې زونه په مخه چې دی کنه غزياتيږي او دا غي سره یو بل کار مو شي ډاکټر صاحب دا خبره تاسو یاد ساتئ چې انګور ته عموما دا غي د چایس اجازه نه ملويږي چې هغه شانتي پخلیو کی نو دوه خبرې وشي یو خدا چې هغه بیا په هغه شوق نه پخېږي نو یو ټیسټ نه په خوراک کې عموما او بیا کوم خورون کې چې اینډ یوزرز دا غټه غړه کوړما نو یو طرف ته کوړما غړی بل طرف ته پاګي بیا هغه شان ټیسټ نه نو لکه الټیمیټلی بدنامي پاګه ګور باندې کوم چې پخلې کوي کریټیسزم پاګي کریټیسزم بل خبره ډاکټر صاحب ډېر خطرناک کریټیسزم کیږي او کریټیسزم کیږي لکه ډېر سخت تنقید کیږي سخت تنقید کیږي ته پوهیږي نه په خوراکونو بلکې دا خو موږ فیس کړی دا چې موږ کدلې دي په خپل خاندانونو کې په خپل کورونو کې خو بل بنیادی خبره ده چې ډېر شي خو اخیان دي سي لکه دا وایو لکه دا هم ورته وایي ګوره دا خبره ډېره کامن ده ټیک ده تاسو خبره یو خبره دا ورته کیږي بار بار چې چا درته څه خیالي نه دي اگزیکټلی لکه دا خو خبره چې موږ نه کوو دا هر کور خبره ده دا هر کور خبره ده حالانکه البته کې باغه په پويږي دا هر کور خبره چې ته 25 کسانو لپخلې کې 25 کسانو 15 لو 20 لا جاینټ فیملی کې د 20 نه زیات خلک نو زهره په پښتو کې د موږ خرډینګ په پخې کنه ځکه چې دا خو خلک مړول کوړي خو بل خبره ما ډاکټر صاحب د خواخیانو ماده چې خواخیانو لیدلې مې دي پرسنلی چاغي چینی تور وچه چې مثاله دا شینو باقاعده تعالی کوي او داغه تعالی چابي داغه په غاړه کې ابي ملمر راغلی دی نو دلته خو ملما ابي سره ناسي نو ابي ملما کنه اشاره نو لکه دا چابي لکه چې چینی راولم لکه چې دلته کې خو ابي چابي په غاړه کې چوري نو چینی راغستل چې راغستل دا مقصد تعالی کېږي زما په خیال دا شي بہت لکه کم شي خو ما په خپل سترګو لیدلی دا څه وکړي بلکې لکه چونکه دا سیس خو تاسو وایي لکه دا به کم شوی وي خو دې سره دا سیس خو چونکه ډېر کامن دی چې اوس کوم خبره کوم چې کوم د کار ډیسټریبیوشن د کار تقسیم دی دا خو اوس پورې په هر کور کې یو خزه زبر شریف ورته وایم یا چپ ورته وایم یا داسې خزه چې هغه پرابلمز له مسلې اوایډ کوي لکه ویره بس چې نوي هغه خزه باندې ټول بوج راځي چې کومه خزه خله چلوي شي کومه خزه جواب ورکوي شي هغه باندې به بوج کمیږي ټیک ده ډاکټر صاحب دا خبره یاد ساتئ جی موږ ته خبرې را دي کنه خو ګوره اوس خزي چې دی هغه شان نه دي اوس خزي چې دی دا نمبر زه چې کله چې خپل خپلوانو غل راشم او جاین فیملی دي زه ته اول دا تاسو کوم غب شپ جوړې لګوم تاسو نمبر شته کنه باقاعده نمبرې نو دا یو ورځ د یو ځل نمبرې بل ورځ د بلی نو په کوم ورځ چې د کومې زنانه د پخلی نمبرې کنه نو دا بل زنانه د ثواب خو پتن در لګوا ثواب مو په نه غټي خو چې د ملمم راشي کنه دا په نمبر کې سخت خوشاله وي زه بس وس ته پوښو کاری پوښه نو دا یو زنانه به زری کیږي پاسيبه کې ني بل ټول کارونه بدای وکي بل زنانه وسره کار ذکر کې چې دی په نمبر کې خو بیا غن کې وسره تاون نو لکه شرافت خو خپل ځای وګړي چې زنانه ډېر خلک پکې وي چې هغه د خپل کور د شرم د پاره یا د ملمه د راتلو ملمه د خډیل کور د پاره به تاون کوي خو ډېر اکثر خزي چې دی هغه تاون نه کوي د خپل ملګری سره یعنی اندرو یورو ته وکړه د خاوند ضرور خبرو کړه کنه د چې کوم ډیویژن اف لیبر هم دی لکه کوم چې د ډومېسټک لیبر ډیسټریبیوټ شوی دی کیشن لیبر ډیسټریبیوشن تاسو خبره وکړه چې د نمبر به وي خو دې کې یو بل هم ډېر عجیب کریکټر دی لکه موږ تاسو ټول خويندې شته چې کومي د نندري د موږ ته نندرور وایي تاسو ورته اندرور وایي چې د خاوند دي د خاوند خو چې کومه ده هغه چونکه په دې کې لکه هغه سي کنټریبیوشن نوي او اختیار هغه ټول نه زیات غني بالکل او اختیاري او بیا او زما د پلار کور دی د مدرور کور دی په دې کې بیا دوه قسم دي ډاکټر صاحب په دې کې بیا دوه قسم دي کوم چې واده شوی هغه راشي نو هغه خو سره د بچو میلمنۍ نو خو بالکل زشری لاس نه وړي اختیار نه چلای خو بالکل داسې نه ته ته چې دی له هیڅ کار نه ورسي او په دې زموږ خويندې خپکیږي نه دا لکه زموږ ټول خويندې شته نو لکه هر خزر چې چا خوري کنه
زمون خزیم د چا خويندې نو هلته چې لاړ شي نو کېدای شي هم داسې او د میلمنو په شان کردار ادا کوي خو یو چې پکې ناواده شوي د الله د څه وجې نه د هغې واده نه شوی نو دا هم یو مسله وي چې هغه بیا په خوا کې د خوا کې نه لکه زیاته خوا کې بیا هغه هم وي دې کې داسې کنه چې دې کې یو مسله په جوائنټ فیملیز کې دا وي چې په دې سیس باندې لکه نیګوشیشن هم نه وي الاؤډ کنه لکه ته اوپن نیګوشیشن په وکي چې یار لکه داسې موږ داسې دي نو دا یو پټ سیس وي بیک نیوکلیر فیملیز کې دا سیس وي کنه چې خوند او خزي بس خپلو کې لکه په هغه باندې نیګوشیشن کولی شي نو هغه کنفلیکټ ډیر وګديږي نه وګديږي دا ټیک او بل چې تاسو د کردار خبره کوله هغه تاسو پوره کوي تاسو کوم چې د خور خبره کوله چې کوم خور په کور کې او هغه کردار ما وی کنه چې هغه ته چونکه فل اسانوي ملو او هغه سره اختیار ډیر وي نو دا هم د دې د ورنداري چې کوم وي د هغه په زړه کې خپل ځان د لپاره نفرت یا خپل ځان د لپاره یو لاوه چې کوم دا کنه هغه الته هم پټ کیږي بالکل یو تور خبر وته نو هغه وایي چې لکه دا وکړه زیو لکه دا وکړه ودیږي او په دې بل هغه جګړې پدې کیږي ډېری د بهر مشرک دي ټیک ته دي او نو بیا چې کوم دې کنه پرایویسي کی سره زی کچن زما په خیال باندې لکه زه خپل لکه ما خپل د کانی ټیبل په کچن کې اخی دي لکه زه کنه الته کچن کوم او زمونږ هم داسې ده بالکل او نو اوس چې کوم دې کله چې دا جوائنٹ فیملی وي نو بیا الته کچن کې ستا ورنداري وي او غوسره لکه کې نستلم نه مناسب وي مثلا چې لکه کچن ستا لکه تاسو د پرداس ځای وي چې لکه هغه ان اکسسیبل وي لکه ته ورته نه شو ورته دا ټیک ده نو لکه هغه ستا پرایویسي ایشوز هم چې کوم دي بیا که فرض هغه کې دوم وي چې اوس یو خزه د هغه ماشوم دی لکه زما سلور ماشومان دي په دې سلور ماشومانو کې د هر یو چوایس ډیفرنٹ دی مونږ په کور کې کله کله د سیمو شي چیرې یو سیس پوخ کو او یو ماشوم پکې وي چې ما خدا درته نه کیږي بیا هغه ته چې کومه د پیزا پخ کو بالکل هغه ته څه دا سیس غواړي په جوائنٹ فیملی کې په جوائنٹ فیملی کې د دې سیس هیڅ تاسو سره اختیار نشته چې کوم خرنین پخې ټول خلک باخوري د څخه نه د مزي کوي دا ټیک ده نو لکه ته ځان لا خپل ماشومان ته خوراک هم په پراپر طریقه باندې نشو حالانکه ته په پیسې هم ګټي ته په پیسې به تاسو روي ته په پیسو راوړې شي په د یاري به په خوي نشي او که راوړې پوخ به راوړې په بڑا باندې او که پرس غاړي سي سيزو چې هغه نه مطلب کباب دی راوړو چپلی کباب نو خو بوي کوي بوي تسي بیا به د بډو نه د کپړو نه بوي یا په سي پټ راوړي خلک دا شنو لکه به بجای ځکه او ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړه زاغي ترازم دا تاسو دا ویل چې پرایویسی یعنی په جاینټ فیملی کې سړو زمونږ د سړو د لپاره جاینټ فیملی والا کې چې تک ډیر ګرانی او دا خو موږ د پروسس نه تیر شو یو ځکه چې دا خبره زمونږ ورندار بالته کې ورنداریانی به یا بدوی یا بدوی یا به وای یا به هغه سره کار ولا خزه کی کاغه نه نو بس اسی هم لکه په جاینټ فیملی کې نارینه چې سړی هغه عموما د مور پلار سره ناشتي کچن ته لکه بالکل څه چانس نه جوړیږي او دا غي بیا یو زبم چې منفي اثر دا غي دی چې کله نارینه کچن ته نورځي نو په کچن کې چې کم لوخي ګنده پراته او د کومې زنانه نمبر نه یا یو د کومې زمانه د زنانه د لوخو د انزلو نمبر نو هغه ورګه په ماسوتن کې بټول په یو ځای وین زما چې ټول راځم شي نو موږ دا کتلې دي چې په داسې جاینټ فیملیز کې بیا د کچن دومره بد حالي او دومره سخاواله ټول لوخي سخا دندلې پراته او بیا چې ملمانه راشي نو اخلاقي نه ډیر غټ مسلې ډیر زیات لوخي زموږ په علاقو کې خورن سره بهر ملمت جدا پلیټ او اوس چې کوم دانه رواج دی کنه په یو مجمع په یو غوړې کې خوراک نه کوي هر کس جدا پلیټ ښه کی نو داغه دا ټول پلیټونه اکثر ګنده پراته او چې کله د غزنانه بیماری نو اکثر وای سبب ته پاتې شي بل سبب ته پاتې شي نو ډیر ګنده والی یو خبره نو هغه ته چونکی نارینه نه زی د دی وجنه زنانه عموما د یو بل سره خوادتي ځکه د هر زنانه دا کار کوي نو هغه صفائی نه کیږي او بل پکې ما خبره په اوله کې کړې و چې د دې وجنه په دې جاینټ فیملی په کچن کې زیاړې رکیږي د سيزونو لکه هر زنانه کوشش کوي چې زما د پخلی نمبر دینو تعریف هم غواړي نو هغه بیا اخراجات هم ډیر زیات کوي بل یوم زنانه د خپل ماشومانو د لپاره چې کم چپس پخې کنه چپس نو داغه د لپاره چې کم تیل استعمالي یا نور سيزونه هغه دومره ایکسسیولی استعمالي یا چې پخې نو نور څوک نه خپل ماشوم نه چې پخې نو په هغه ټول په یو کې پخې یعنی وړه سيزونه دي ظاهر کې دوه کوشش کوي ځکه چې وایي څوک به راوړي کنه ډاکټر صاحب دګه لکه دام ز تاسو خبره هیټ کما دګه دام وی چې کوس دا تیل د دې خپل خاوند راوړي په هغه باندې د فاینانشل بوج راځي د پیسو بوج راځي بیا کم استعمالي او په لور راځي بیا زیات استعمالي د چا په خاوند باندې چې ګیس ذمہ داری چې سلندر بده راوړي نو دا غي سره دا غو چې چرته سلندر کوله نو ځلې بندي ځکه چې د دې خاوند ګیس راوړي خو کفرس ک ټماټر تیل دا بلې خزرانه خاوند راوړي لیور
نو د اقا زنانه به خیال ساتي، خو دا نور ټولې بیا ښه لکه مفت دلې بې رحم په شان استعمالوي، دلبر هم الا ماشاءالله اکسپشنل کیسونه پکې موږ ټول خبر نه کوو، دا جنرال خبره ده. خجی تاسو خبر جاری ساتي. ډاکټر صاحب نیکسټ یو ایشو چې کوم دی کنه زمونږ پښتنو کې مونږ لکه دا بدی باندې فخر هم کوو، لکه د هر ځای مونږ د کیسه بیانوم چې را پښتنه ډیر مهمان نواز دي، او ډیر ملما پال خلک ته ملما ډیر خیال ساتي. او خو د دې ملما چې پښتنه کم خیال ساتي کنه د دې په کور کې دننه چې کم حال جوړی کنه زجی لکه دا به کوټ کما په دې موقع باندې مونږ په پښتنو کې په سوشل ورکرز کې بچا خان چې کوم دی کنه هغه ډیر غټ لار خود دی، هغه په خپل خانم او ملمنه به هم ساتلی، او هغه خپل لایف کې یو سیز لکه د خپل هغه خودي خدمتګارو ته به خودو چې ګوره به وخت په چمه ملمه کېږي روټي کور کې خوري بیا چبل سړی کرځي، مونږ هیڅ وخت نه وخت نه ګورو. او بس زه وربشو بلاګي سره روټي وخورو او بغیر روټي ورسره وخورو. نو دا ان پلانډ وی بیا په دې جوائنٹ فیملی کې مسله دا جوړ شي کنه چې کوم جوائنٹ لکه نیوکلیر فیملی کې خدای چې خاوند ملمنه روان یغه ته پته ویني خپل خځه دوی چې ګوره ما ملمنه روان دي سامان سيزونه مزونه و پوره کی اوس پستا د اورور ملمنه روان وي او ریسپانسیبل بس تا خځه وي د کوکینګ لپاره هغه ته وړو پته نه اچانک بس وایره بس را پاسه او بس کار شروع کا. بالکل. نو دغه سلکه دا چې کوم سمدستي ملمانه دي کنه دا هم یو غټ په کچن باندې لوډ راولي. نو اصل په جوائنٹ فیملی باندې او په سنگل په جوائنٹ کې په وړو کې راولي دا ټیک ده. او خو سنگل کې لکه نه پلانینګ هغه ته کېدی شي او په بل چې کوم دی د کومنګ دا چې دا کیسه وکړه دا غنی خان یو ډېر مشهور نسم دی کنه هي زما لیلا دغه دی نو هغه بیا پای کې وای کنه چې هغه چې لیلا ته مو کته کنه نو هغه وای د چې دی لختی د خلو د ملا پتیرخ کته روان و کنه او سلوخت قسم المنی و راغلی د لالا لا بالکل دا داس ایگزیکټلی داسي او دا نه کی وازی لګي غریبا بالکل کی وازی دا ټیک ته نو دا ستونه چې کوم دي کنه لکه دا هم ډیر غټ مسله راولي او دا لکه کور کې نه په دې من کنفلیکټ هم راځي لکه استاد خوند ملمنه راغلی او استاد ملمنه په هغه ورځ نو وی کال نه پسوم بیا په غور وکي لکه ما من ټول عمر ملمنه وساتل او دا دا وای بالکل دا وای دا کنفلیکټ ایشوز دي نو دا ایشو دي خدا سي دې کړی چې لکه دې کې اوس لکه دا هم د کنه مسلې خو مونږ بیان کړي لکه حل څه دی او حل پکار دی مسلې خو په خطر چستا د ټولو بچیان فیملی کې د ټولو ماشومان سفر دي لکه د ډیر مالدار سړي بچیم سفر دي پاره کې بالکل هغه انډیویډوالي خپل بچو ته ارشه راوړي شي شاید چې 16 او 15 او 20 بچو ته نشي راوړي نو هغه باقي ټول ماشومان سفر شي هغه د غواړي چې هغه خپل ملمنو له خاص شي راوړي یا خپل مور پلار ته خاص شي راوړي مور پلار ته چې راوړي نو ټول وسیدي چاپیره ګرځي هغه ته هم یو مسلې او عموما د نیا نیکه په نسو باندې ډیر ځات خپکیږي په خپل بچو د نه خپکیږي خو په خپل نسو باندې ډیر خپکیږي نو هغه تم هغه شانته بیلانس ډایټ خوراک نه ملويږي پکې ځکه چې هغه د خرړینګ موږ د خرړینګ وایو دی یعنی د شل پنځي شو کسانو د پخلی حصای نو بابا ابي چې هغه د ایج په داسي په د عمر په داسي ایج کې یعنی په داسي سټیج کې چې هغه ته بیلانس او خوراک پکاري خو هغه په جاینټ فیملی کې هغه ته هم هغه خوراک نه ملويږي خ نیوټریشن هغه ته نه ملويږي حالانکه د هغه فزیکل ډیر ضرورت یې هغه ته د هغه صحت ته ډیر زیات ضرورت یې هغه خو هغه نه د ښکار شي او کانفلیکټس هم پیدا شي د هغه سره حل څه دی په حل باندې سوچ پکار دی څه زمونږه سب ډاکټر سره د پروګرام په کمنټس کې موږ زمونږه د سامعین او ناظرین به هم موږ خپل حل په کمنټس کې وای او سم کوشش کوو چې هغه ته وایو حل د سې دې کنه چې ګوره د مور او پلار چې دی لکه د چې کوم جوائنٹ فیملی کې موږ ورته نیانی کو یا کوم مشران چې کوم دي هغه ته پکار دی چې لکه دا سیز دی ریسپیکټ فیملی اونر پښتونولي او پلان کې دیس از نه راو باسي لکه هغه پریشنل دغه وګوري ورته لوجیک وګوري چې آیا دا سیز ډویبل دی یا نه دی مثال په توګه هغه خپل انګریانو سره زمانو سره لونو سره خبرو کوي بای دا داسې په انصاف باندې داسې چلیدل دی او کدا سینه کیږي نو به فورن نیوکلیر فیملیز جوړي ډاکټر صاحب دې کې زما په خیال ابزرویشن زما دي چې مور او پلار بیا خاص کر مور اکثریت مور او کله کله پلار دا نه غواړي چې هغه بچی دی دغه جدا شي لکه دا مور د خپل بچو ته ډیره خوشاله چې مازیګر د ما خام ته ټول ځامن راشي او د دې سره په کمره کې کینو دا ډیره خوشاله او دا چې جدا شي کې جنو جدا شي بیا خو دې ما خام نه غونډي با خو هغه شان فول ټایم نه نو یو مسله دا هم چې مور او پلار په دې کې هم لکوټي زما په خیال اغه له پلانینګ پکار دی چې بس وخت سره هغه د خلکو د جدا کېدو مخ دا کنه چې دا لوجیکل
لوجیکل ډیسیژن خو به دغه وی کنه د چې مور ګوره پلار لکه ستا ډیسیژن دی ایموشنل نه ایموشنل او ډیسیژن نه لوجیکل ډیسیژن لوجیکل ډیسیژن پکار دی بالکل لوجیکل لوجیکل ډیسیژن پکار دی او چې دا سيزونه لکه دومره ډیر ځان سره ونه تړي هغه چې کوم دوی ګره ایموشنل ډیسیژن کوي د هغه چې کوم نتایج وي هغه به ډیر ډېر خطرناک وي خطرناک کنه کنه بیا ډېر خطرناک خطرناک وي او او هغه په زامنو لکه کې تفریق راولي دا خلک هم او یو بل نه خفه شي خو ډاکټر او صاحب زه اسی یو حال زما په ذهن کې دا دی چې کوم قابل عمل ماته ښکاري زه چې مور پلار خپل یو زوی له واده وکړي او چې دویم زوی له واده کوي نو دا غي نه لګ مخکې یا دا دویم زوی د واده نه فورا باندې دا ورانه جدا کوي چې دوه زنانه چې دي هغه په یو کچن کې نه راځي او ما د یو خپل بل ملګری بلاهور کې دی زموږ څخه قاعده اعظم یونیورسيټي کې فرقان نومې دی دا هغه یو خبره ماته یاد را هغه ماته ورځ وی چې خالد بھائی هر زنانه ته جدا کچن پکاري هغه زما ابزرویشن دی کاغه مور دا کاغه خور دا کاغه لور دا او کاغه یعنی کوم چې واده شوي خلک دي میریډ دي نو هر زنانه جدا کچن پکار دی دو زنانه په یو کچن کې پاتې کېدې نشي دا مشکلات پیدا کوي نو زما چې یو واده وشي چې بل واده د بل زوی واده کیږي نو چې داشته تلر شي دا دی وسی ځکه چې د مور پلار ته خدمت ضرورت وي یو مور داګي د خدمت لپاره پکار ده بیا چې دریم ته واده کیږي نو دا دویم زوی جدا کی کسلورم د بچي زوی د چاینو چې سلورم واده کیږي چې دریم جدا کی خو چې یو د دې سره پاتې کیږي او باقی جدا کوي زما په خیال دا به یو سموث حل دی د دې علاوه نور حل نوم کې دي شي امور بلاد باندې خپکیږي نه کوند چې موږ په دې خبره کوو چې را دا غینه بچی جدا کوو یا خدای یو قابل عمل حل دی چې هغه کانفلیکټس او مشکلات ختمي نه دې کې د کیږي کنه لکه دا خو هغه وایي کوم نه دا بیلیږي خو نه دا خو د غوستر ریسپانسیبিলিټیز بیل شو نور خو لکه دا سړي لکه دا خو یو ځای دی او شاکې دي ټول لکه زیره زیبا لکه دا بخپلو کې او د سره خو مونږ چون کې لکه نن صرف په د کچن باندې خبره کو دی وای نه د سره نورم ډېر فائدې کیږي لکه صرف دا فائدہ نه کیږي او بلکې کوم دی کنه لکه مونږ چې دا چې کوم ریسپیکټ د اونر پښتونولي مسلمانۍ دا چې زونه مونږ د ریجیډیټي لپاره استعمالو کنه لکه د دې پازیټیو یوز هم کې دی شي بالکل کې دی شي بلکې دا اصل کې دی پازیټیو مونږ دا ریجیډیټي شروع کړی دا دی پازیټیو اسلامي شریعت بالکل پازیټیو دی په دې حواله باندې د پردې په لحاظ د حقوقو په لحاظ د ماشومانو د حقوقو په لحاظ د زنانو په حقوقو ګوره دا کم انصاف دی چې موږ د سلويختو خلکو ډوډۍ په یو زنانه باندې پخو دا څومره ظلم دی د دیر شو خلکو دا غټ غټ شکورونه دومره ډکیږي مسلسل دا یو زنانه دا کار کوي دا غي دا وړه غل دا څومره ظلم دی نو دا پکار دره چې زمونږه سوسایټي زمونږ پښتنه معاشره په دې باندې سوچ وکړي چې زنانه او نارینه بچیان ټول منګه په آرام ساتل شو او په لږه خرچه کې موږ ډېر ښه خوراک خوړی شو ډاکټر صاحب زما ابزرویشن دا دی چې دا خلک کله د کچن جدا شي کنه نو بیا په ډېر لږه خرچه باندې کچن چلیږي او چې کله جاینټ دومره خرچې په زول خرچې دومره تاوانونه کیږي ډاکټر صاحب لکه زه یو خبره بلم کوم ګوره داسې چل دی کنه چې لکه داسې به څوک وي لکه دا خو یو چې پردی ماشوم وي لکه هغه هم زه خپله په بد حال کې نشم لیدی چې زما به وراره وي یا داسې لکه زه زما نه مطلب زما لکه دا ټول پښتنو مثال دی خو چې کله هغوی جدا وي لکه هغوی ماته پته ولګي چې لکه دا د دوی دا د ضرورت دی نو زه به هغو سره هلته هم مدد کوی شم که نه خو کنفلیکټ به ختم شي هغو ته به دا پته وي چې دا زما رایټ نه و دا هغه ما سره مدد وکړو دا ټیک ده او د خپل وراره سره د خپل خوراک سره لکه بس تا باندې مدد بیا حرام شو د خپل ورور یا د ورورونو مدد تا باندې حرام شو او اکثر چې په خفګان جدا شي بیا خو څوک د چا د دې وجه ما خیال دی چې لکه دا سيزونه بیا به کم از کم هغه ته دا پته دا ډاکټر صاحب زمونږ د پروګرام وخت تقریبا ختم دی زما به درخواست دی خپل ناظرینو ته او زمونږ چې کوم اوریدونکي دي چې هغه په دې حواله باندې د خپل تجرباتو نه موږ خبر کی دا غي سره کم قابل عمل هلي هغه د موږ ته په کمنټس کې وای او ان شاء الله په نیکسټ پروګرام کې به ډېر زر بیا موږ د خپل سامعینو او ناظرینو دواړو کتونکو اوریدونکو سره ملاويږو نو اجازه غواړو د الله په امان